د سوله ییز ژوند هیله، هغه هیله چې له کلونو راهیسې افغانان په لټه کې دي او لا هم ورته نه دي رسېدلي. خو په دې وروستیو کې د هیواد په ګڼ شمېر سیمو کې په ځانګړي ډول له هلمند او ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې ځوانانو او د هغه سیمې خلکو سوله ییزې خیمې ودرولې او د جګړې له دواړو لورو څخه یې غوښتنه وکړه چې له دې وروسته نور افغان وژنه بس کړي. خو لا هم دغه جګړه پای ته نه ده رسېدلې او لا هم دغه جګړه روانه ده، سره له دې چې ګڼ شمېر هیوادوال هم د جګړې دواړې لوري، هم حکومت او هم طالب وسلوال د اختر په 3 ورځو کې وربند وکړه او سره غاړې غړۍ شول. خو تر اختر 3 ورځو وروسته بیا هم هغه جګړه چې روانه وه د طالب له لوري او همداراز هم د حکومت له لوري نن هم روانه ده. د دغې جګړې د پای موندنې لپاره او د افغان وګړو سولې ته د رسېدنې لپاره اساسي لاملونه څه دي؟ ولې له کلونو راهیسې په افغانستان کې جګړه ده او ولې افغان ولس سولې ته نشي رسېدی؟ سلامونه، ستړي مشئ، زه بشیر دریځ یم او تاسې رابولم د تحلیل د دې اونۍ خپرونې ته. نن په همدې موضوع باندې خبرې کوو. د نن موضوع د څېړلو لپاره راسره همدا شیبه په سټوډیو کې امید خورم د سولې فعال، همداراز میلاد ابراهیم د پوهنتون استاد او اسدالله بارکزی د سولې شورا مرستیال ویاند او بسم الله وطن دوست د سولې غوښتنې هلمندي حرکت ویاند له موږ سره په سټوډیو کې دي. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایو، ستړي مه شئ. ښاغلی بارکزی، لومړی تاسو ته راځو. کومې هڅې مو کړي تر دم ګړۍ او څه کول، یعنې څه هیلې لرئ او په کوم توقعاتو باندې تاسې مخ پر وړاندې روان یې تر څو افغان ولس سولې ته ورسوئ؟ سلامونه تاسو ته، د درنو مېلمنو ته او د تلویزیون له لارې د افغانستان او شریف ولس ته. زه غواړم چې مختصر داسې لنډ د سولې شورا پر کړنو او تر اوسه پورې موږ څه کړي دي او څه کارونه په مخ په وړاندې لرو لنډ وغږېږم. سولې عالي شورا چې د یو غیر دولتي غیر حکومتي نهاد دی چې د افغانستان د دولت تر چوکاټ لاندې کار کوي تر پاتې سولې د راوستلو دپاره. تر دې مهاله موږ د روانې جګړې کې چې د دواړو خواوو چې طالبان دي او حکومت دی، د دې جګړې د رامنځته دپاره موږ که دغه پالیسي د سولې شورا پر 2 برخو، پر داخلي او خارجي برخه وویشو. په داخل کې د افغانستان ټول ولس د افغانستان د سولې دپاره غږ پورته کړی دی چې د غږ هم د سولې شورا د هغه قوي پالیسي او استراتیژي څخه شمیرل کېږي چې د سولې په شورا باندې باور او اعتماد پیدا شوی دی، چې سولې شورا دا اراده لري چې د دواړو طرفونو ترمنځ یو بېطرفه منځګړیتوب وکړي تر څو افغانستان یو سولې ته ولاړ شي. په همدې موخه باندې د افغانستان حکومت هم هغه پیشنهادونه چې د سولې شورا ورته کړي دي ښه استقبال کړی دی. او که بهرني برخه کې وګورو چې د سولې په برخه کې ټول هغه نړیوال مرستندوی نهادونه چې د افغانستان د حکومت سره وه، هغوی د افغانستان د سولې مسله په یوه اواز سره بدرګه کړې ده او د دواړو خواوو څخه غوښتي تر څو له کلونو راهیسې د سولې شورا فعالیت کې عمده لاسته راوړنې څه دي؟ څه کارونه مو عمده لاسته راوړنې څخه یو لوی لاسته راوړنه دا ده چې نن هر ولس په هر ځای کې د سولې غږ پورته کوي او سوله غواړي او د سولې شورا باندې اعتماد پیدا شوی تر څو د افغانستان سولې ته د خلکو غږ جګول ستاسو هڅول دي؟ تاسو خلک هڅول؟ فضا ایجادول دا زموږ د پالیسیو څخه وایي چې ولس په دې ته راویښتو تر څو غږ پورته کړي، یعنې په کل کې یعنې فضا ایجادول او د سولې غږ رسول، علما او ځوانان، قومي مشران، دا ټول هغه څه دي چې سولې شورا د ذهنیت ایجاد کړی تر څو هر څوک په ازادانه توګه د سولې غږ پورته کړي، چې دا د سولې شورا د مهمو استراتیژیو څخه شمیرل کېدلی شي. مننه ښاغلی بارکزی. ښاغلی وطن دوست، تاسو له هلمند څخه پلي تر کابله راغللی او دلته مو 3 ورځې د ملګرو ملتونو دفتر مخ ته او همداراز همدا شیبه تاسو د امریکا سفارت مخ ته په د سره سرک په سر باندې ژوند تیروئ. تاسو دواړه لوري ولیدئ، په لارو کې مو پولیس هم ولیدل، طالب مو ولید او همداراز خلک هم ولیدل. د هغو خلکو هیلې او غوښتنې او همداراز دلته په کابل کې د دواړو لورو ځواب څه و؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او درنو لیدونکو ته سلامونه. لومړی به پر دې ځای وغږېږو چې دغه حرکتونه په سولې پورې څه اړه لري.
په هلمند کې همدا د سولې اداره وه چې زموږ مخې نیوله چې موږ حرکت پیل نه کړو. کله چې موږ خیمه ودرول همدا د سولې استازي موږ ته راغله، په لوی لاس یې غوښتل چې زموږ خیمه باید ونړول سي، ولس باید ویښ نه سي. دا نه د سولې پالیسي ده، نه د سولې شورا هڅونه ده، نه د سولې شورا موږ ته زمینه برابره کړې ده د دې چې موږ خبرې وکړو یا راپاڅو. ځکه دوی په لوی لاس موږ مخه نیوله. همدا اوس د سولې شورا یو شمېر غړي دي چې پر فیسبوک باندې زموږ پسې منفي تبلیغات کوي. د دې څه معلومیږي چې د سولې شورا خپله له دې څخه ویره لري که چیرې ولس راپاڅي سوله راځي د دوی معاشات بندیږي. یعنې په کل کې 15 کاله کېږي د سولې شورا یوازې پر دې کار کړی دی چې څنګه جګړه مخته ولاړه سي، څو پر دوی معاشات بند نه سي. که نه دوی دې ماته یوه بېلګه راوښیي چې دوی دې په 19 کاله کې د طالبانو سره خبرې کړي او د هغوی سیمې ته دې سفر کړی. دا د سولې شورا کسان دي مهرباني وکړي دوی د مساکلات ته ولاړ سي او موږ ته دې پیغام راوړي چې طالبان څه دا پیغام راوړی دی، هغوی دا غوښتنه لري. یوه دا خبره ده. بله مسله دا ده چې خپله د سولې شورا یو دولتي نهاد دی، ځکه معاش دولت ورکوي. که چیرې دولت یا په کل کې دغه حکومت و نور نړیواله غوښتلی چې سوله راسي، دغه د سولې مرکز به ولس ته ورکړی وای چې ولس ټاکنې کړي وای، ولس کس ټاکلی وای، داسې کس ټاکلی وای چې ټول ولس ته د باور وړ وای. اوس له بده مرغه په دغه شورا کې هغه کسان ځای پر ځای سوي دي چې کلونه له طالبانو سره مخامخ جنګېدلي دي، په سنګر کې سره پاتې سوي دي. موږ د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته کښېنستلو، پر هغوی موږ غږ وکړ چې دوی په 1945 کې رامنځته سوي دي په دې خاطر چې د هیوادونو ترمنځ پر همغږۍ کار وکړي، هغوی د یو هیواد چې پر بل هیواد برید کوي مخه یې ونیسي، په کومو هیوادونو کې چې د فقر و بېوزلي وي دغه له منځه یوسي، او تر څنګ چې په کوم هیواد کې بیکاري وي باید دوی کاري فرصتونه ایجاد کړي، او تر څنګ پر امن کار وکړي، پر ثبات کار وکړي. له بده مرغه په افغانستان کې دوی خپل اساسي قانون خپل منشور تر پښو لاندې کړی دی. کلونه کېږي چې حکومت نه غواړي، لکه تاسو چې یادونه وکړه د سولې شورا نه غواړي چې سوله راشي، یعنې څه د سولې شورا چې نوم یې د سولې شورا دی سوله نه غواړي، یا حکومت په حساب حکومت نه غواړي چې په حکومت کې دننه، په طالب کې دننه، په ولس کې دننه ځینې کړۍ شته چې ګټې په جګړه کې دي سوله نه غواړي. که چیرې سوله راسي د هغوی لاس بندېږي، خوله یې بندېږي، که یې خوله بنده سي خو کار خلاص دی. دوی په پوره توان سره هڅه کوي چې جګړه اوږده سي او د سولې مخه ونیول سي. همدا لامل دی چې په یو شمېر سیمو کې د سولې د حرکتونو مخه نیول کېږي. طالب له هلمنده تر کابله پورې زموږ ملاتړ کړی دی. هغوی ویلي دي، هغوی راته وویل مخامخ زموږ سره په مناظرو کې چې په افغانستان کې لومړنی حرکت دی چې موږ پر هغه باوري یو، لومړنی خپلواک حرکت دی چې د ولس او زموږ دغه حرکت ته امید دی چې موږ به له دغه جګړې څه ساتي. څو ورځې وړاندې تاسو ته طالبانو په یوه اعلامیه کې د امریکا جاسوسانو خطاب وکړ، رښتیا دوی دا خبره تر کومه ځایه سمه ده؟ حال دا چې تاسو له هلمنده تر کابله په دې ساحه کې راغلئ، څو اړخه لري. لومړی له هلمنده تر کابله موږ 38 شپې پر لاره باندې طالبانو زموږ ملاتړ کړی دی. دا به ډېره د ژړا چې کابل ته راورسوي تاسو ته جاسوسان وایي د امریکا، دا به ډېر د ژړا ځای وي چې دوی موږ په 38 ورځو کې تشخیص نه کړو، او د دوی استخبارات په دې ونه توانېدل چې موږ تشخیص کړي چې موږ د چا پروژه یو، او هلته په سیمه کې ټولو طالبانو زموږ ملاتړ اعلان کړ. دا به ډېره جالبه وي. بله جالبه بیا دا ده چې خپله طالب خبرپاڼه لیږي چې امریکا د جګړې اساسي سرچینه ده. دا جګړه امریکا روانه کړې ده، امریکا نه غواړي چې سوله راسي. کله چې امریکا جګړه روانوي هغه سولې ته اړتیا هم نه لري، نو بیا هغه ولې پر ما پنګونه کوي؟ دا بله خبره. بله خبره دا ده چې د خبرپاڼې په بدل کې به موږ وروسته خبرپاڼه ولیږو، او تر څنګ دا چې دغسې خبرپاڼې د ولس ارادې نسي کمزوري کولی. ولس راپاڅېدلی دی، ولس اوس مزګړیتوب کوي، ولس دغسې حالت چې اوس پر موږ خایم دی نسي زغملی. د جګړې دواړه اړخونه څخه غواړي چې هغوی باید اوربند وکړي، سره کښېني او سولې ته ورسېږي. مننه ښاغلی وطن دوست. ښاغلی ابراهیم، تر کومه ځایه د ښاغلي وطن دوست خبرې پر ځای دي او د سولې شورا غواړي چې په افغانستان کې د سولې نه بلکې جګړه روانه اوسي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم شما و تمام بیننده‌های تلویزیون افغانستان و خدمت مهمانهای حاضر محفل. حرف دهی است که بالا از این باید ما تاکید نکنیم که چقدر دوست عزیز ما حرفش درست است و یا نیست. حرف اصلی باید بالای از این باشه که آیا شرایط صلح برابر است یا نه، آیا این نهادی که به نام شورای عالی صلح هست مستقر است یا نه. چون یکی از شرایط، من نمیگم که یا هست یا نه یا نیست، لیکن چون یکی از شرایط آوردن صلحی است که طور که به دوستا معلوم است که کسی که میانجی می باشه، کسی که میخواد صلح را بیاره و هر دو طرفین میخواد وصل
حاصل بکنه و خودش از استقلالیت کامل برخوردار باشه. تا جایی که دیده میشه که بعض از اراکین بلند رتبه شورای محترم والی صلح مربوط به حکومت هستند از طرف جلالتمآب رئیس جمهور تعیین وظیفه شدن. این استقلالیت شورای عالی صلح را زیر سوال میاره و دیگه خیلی شرایط دیگه هست که اقشار مختلف درگیر که دو قشر درگیر است، دو گروه درگیر است، اقشار که در میان از این دو گروه ها هستن آیا طرفدار صلح هستن یا نیستن باید زیادتر بالای از این پرداخته شود تا ما که فکر میکنم تا به حال اونقدر نتایج و دستاوردهای مفید نداشتن. د سولې شورا خپلواکه نه ده؟ ستاسو په وینا تاسو وایئ چې سولې شورا د جګړې او لور پورې تړلې ده. من میگم که ما بالا از این فیصله نمیکنم که شورای عالی صلح مستقل است یا نیست، لیکن تا جایی که دیده میشه ظاهر استقلالیت نداره، به خاطر از اینکه بزرگای از شورا باید څنګه اوسیږي؟ هم د طالب طرف اوسیږي هم د حکومت طرف؟ نه، باید بی‌طرف باشن. سعی کنید بعض از عناصر که در شورای عالی صلح هستن مستقیم از طرف حکومت تعیین میشن. څوک برابر کی د سولې شورا روان حالت ځکه هغه مثلا میتونن که معاشات همونطور که در بخش دیگه مسائل است میتونه معاشات تمویل کنه یا حکومت یا جامعه بین‌المللی یا هر کسی، لیکن اشخاصی که تاثیرگذار هستن بالای سیاست ها و پلیسی های شورای عالی صلح اینا باید مستقل باشن. باید میشه که بسیار از اینها اراکین بلند رتبه حکومتی هستند، در پهلوی وظیفه شورای عالی صلح یک وظیفه دیگه هم دارن یا سابق اراکین ازبق بلند رتبه حکومتی بودن. این چیز است که ظاهر استقلال، من نمیگم که خود استقلالیت بودن زیر سوال میاره، لیکن ظاهر استقلالیت بودن شورای عالی صلح را طور کلی صدمه میده. ستاسو شورا جنگ غواړي، ستاسو شورا سوله نه غواړي بلکې په هیواد کې جګړې ته لمن وهي. په ډېر صراحت سره او په کامله توګه باندې ولسم چې د سولې شورا یو مستقل نهاد دی، نه د حکومت تر چتر لاندې دی. ستاسو معاشونه څوک درکوي؟ معاش ته بیا هغه صورت ته یا بیا ځینې نهادونه دي چې هغه د سولې برخې کار کوي، د هغوی زموږ سره مالي امکانات کوي. حتی ځینې کارونه دي چې بغیر له معاش څخه امتیازي د سولې شورا غړي د امتیازي کار کوي د افغانستان د سولې د راوستلو دپاره. او دا په کامل توګه درته ویلی سو چې سولې شورا یو حکومتي نهاد نه دی، هغه د افغانستان د دوو طرفونو د جګړې دوو طرفونو چې حکومت او طالبان د دوی ترمنځ د منځګړیتوب په توګه باندې یو نهاد دی چې هغوی خپل استقلالیت په صحیح توګه لري. او پاتې سو د لاسته راوړنو په برخه کې چې هغه خبرې کاملې کړم، موږ د سولې شورا د یو منظمې پالیسۍ او ستراتیژي له مخې هغه دی چې تاسو ولیدل چې د مکې او د مدینې د منبرونو څخه پر دواړو طرفونو باندې د سولې غږ وسو. او موږ د سولې پیغام کله ویلی دی، یوازې موږ تعلیم نه دی کړی، د دواړو خونو په شا دا خبره تر کومه ځایه سمه ده ښاغلی بارکزی چې د وطن دوست په خبره چې پرون دغو کسانو له طالبانو سره جګړه کوله او نن ورته د سولې په شورا کې د سولې شورا ریاست لري یا د سولې شورا رهبري د دوی په لاس کې ده؟ داسې دی جګړه ټول باندې په دې پوهېږي جګړه د حل لار نه ده او موږ د جګړې د لارې څخه نتیجې ته نشو رسېدلی. دا بهترینه خبره ده چې جګړې پرون په جګړه کې موږ نه ورته وایو چې راسه سوله راسره وکړه، سره کښېنو او د سولې زمینه سازي کوي. ځکه سوله هغه کسان چې په سولې شورا کې دي سوله د هغو سره نه کېږي، سوله د حکومت سره کېږي، فقط منځګړیتوب یې دی کوي. دا بهترین ښه کار دی چې هغه کسان چې پرون په جګړه کې ونن سوله غواړي د سولې ترمنځ همغږي کوي، دا خو بهترین کار دی. خو قصه دلته ده چې دوی د داسې چا ترمنځ سوله غواړي چې دی مثلا پرون په جګړه کې ورسره داسې نه ورته وایي چې له ما سره سوله وکړه، حکومت سره، نو چېرته دې خبره مني او وایي چې زه ته تر اوسه پورې سره جوړ نه یو، نو ته څنګه بیا ما بل چا سره په سولې شورا کې باید پر فرد باندې حساب ونیسي. هلته یو لویه شورا ده، هغه د څو نهادونو څخه چې سیاسي احزاب دي، طالبانو ته ځینې کسان چې طالبانو سره ډېرې ښه نږدې اړیکې لري، د هغوی څخه متشکله شورا ده چې تر څو د سولې لپاره کار کوي. هلته پر یو فرد باندې ټوله منحصره نه ده. مننه ښاغلی بارکزی. ښاغلی خرم، د طالبانو غوښتنې څه دي؟ طالبان څه غواړي تر څو سولې ته غاړه کږدي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ستاسو قدرمنو میلمنو او د تلویزیون لیدونکو ته وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لومړی خو پوښتنې تړاو وایم چې زه طالبانو ویان نه یم، یو مسله ځکه، او دوهم دا په عامه کې که چیرې موږ د دوی په عمومیت، ځکه تاسو د سولې فعال یاستئ او دواړه لوري کې حد اقل تاسو به دومره معلومات ولرئ هم له طالبانو هم له حکومت. د یو خپلواک انسان په توګه باندې موږ ووایو
د سولې په تړاو باندې له شکه پرته چې افغان حکومت د افغانستان ولسونو طالبانو نړیوالې ټولنې تر یوه ځایه پورې خپل مسؤلیتونه ادا کړي دي. او که د تاسو د سوال په تړاو باندې موږ وایو طالبانو هم په دې اړه باندې خپل دریځ روښانه کړی د څو ځله د جګړې عاملین دلته په نښه کړي دي چې دلته ولې جګړه کیږي او د جګړې عامل دلته بهرنیان دي او بهرنیانو سره دلته جګړه کیږي او همدغه علت ده چې ورځ تر بلې جګړه اوږدیږي او هم د افغانستان خاوره په یو نوع اشغال سوې خاوره ده. د دې په خاطر چې موږ له دې اشغال نه خلاص او د افغانان آزاد مستقل افغانستان خاوندان سي نو موږ جګړه کوو او سولې ته هم هغه وخت موږ غاړه ږدو چې د دوی وتل یا مقدماتي مهالویش د وتلو لپاره وټاکل سي یا تقسیمات ورته وټاکل سي چې دوی وځي. دلته څو مسایل دي چې افغان حکومت باید هغه څه وکړي چې باید موږ سولې ته یو قدم نږدې سو. لکه ګورئ موږ تاسو په اختر کې ولیدل چې طالبانو د افغانستان د حکومت اوربند ته یو سیګنال وښوده، شین چراغ یې ورته وښوده، ځکه 3 ورځې مقدماتي اوربند که عملا دوی اعلان نه که خو په عمل کې دوی پیاده که او دلته عملي که. که دا د ولسونو کار و او که دا د طالبانو کار و او که د افغان حکومت سره یو تفاهم و خو دلته یو سیګنال وښودل سه. افغان حکومت د دې په ځای باندې چې پاکستان ته منډې وهلې، د دې په ځای چې د پاکستان په جب کې د سولې کلي لټوله، ښه به دا وه چې د طالبانو دغه اواز ته لبیک ویلی و او د دې په ځای باندې چې طالبان په یو لوري پورې وتړي یو نوعه د پاکستان غلامان یاد که یا عملا د دوی د حرکت تر سوال لاندې راولي. نو دا به بهتره وزم په داسې اساسو شرایطو کې چې دلته د سولې خبرې روانې دي، دلته طالبانو عملا اوربند ته غاړه ایښې وه چې د پاکستان ته د تګ په ځای باندې دوی دغه تفاهم او دغه کومې لرېوالی چې د نورې هم په دې کار کړی سره نږدې سوي وای. حتی باید دوی داسې کارونه کړي وای چې بهرنیانو د وتلو دپاره هم باید مهالویش اعلان کړی وای چې په دغومره نیټه باندې به ټول بهرنیان له افغانستان وځي. خو په خواشینۍ سره چې د سولې شورا همدارنګه افغان حکومت او بهرنیانو دا کار ونه کړ. بهرنیان خو ځکه نه غواړي چې خپله عملا سولې خبرو کې طالبانو سره ګډ سي، ځکه د دوی حیثیت یو نوع راټیټیږي. دوی غواړي چې دغه خبرې د افغان حکومت په توسط باندې مخ ته لاړې شي تر څو دوی دغه د افغانستان جګړه چې ده په افغانستان کې چې د افغانان 12 کاله دوی سره مبارزه کړې ده، دا مبارزه د بین الافغاني مبارزه وښیي، در حالی چې دلته په افغانستان کې امریکایان وژل سوي دي، دلته امریکایانو د خلکو کورونه بمبار کړي دي، دلته امریکایانو د خلکو کورونه وران کړي دي، دلته امریکایان خلکو ته مالی او ځاني خساره رسولې ده. د نړیوالو قوانینو پر بنا باندې باید بهرنیان دلته افغانانو ته د دې تاوان ورکړه، د دې مصارفو د دې وژنو جواب باید ورکړي. د سولې فعال په توګه چې تاسو دواړو لورو لپاره هڅه کوئ تر څو افغان وګړي له سولې څخه برخمن شي، طالب وسلوال ولې مخامخ له امریکا سره خبرې غواړي؟ حال دا چې د دوی یو ځواب یو ورځ دا و چې موږ مخامخ له امریکا سره جګړه کوو، حال دا چې په وروستیو 3 یا 4 کلونو کې یعنې د بیلګې په ډول به له 2-3 پرته چې امریکایي ځواکونه یې وژلي دي، نور ټول افغان ځواکونه افغان ولس وژني، د دوی ټینګار ولې ډېر په دې ده چې له مخامخ له امریکا سره؟ زه به یوه خبره درته وکړم، که موږ دا ورباندې ونیسو او له وړاندې کله چې طالبانو افغان حکومت ته د سولې سیګنال ښودلی دی یا دوی ته یو نوع نږدې سوي دي او غوښتلي دي چې سوله وکړه، سولې ته نږدې سي، افغان حکومت د دوی دغه کړنه په نورو هېوادو پورې تړلې ده. لکه د اختر کې اوربند وسه ګوره، په اختر کې اوربند ډېر ښه روان و، افغانستان کې امنیت و، هېڅ یوه پېښه ونه سوه، بې 2 پېښې چې په ننګرهار کې وسولې هغه هم زه فکر کوم استخباراتي پېښې وې او په داعش پورې هم نسو تړلی، ځکه داعش جوړښت دلته په افغانستان کې یو مبهم جوړښت ده. نو دلته تامه سوله راغلې خو په خواشینۍ سره دلته د امنیت شورا همدارنګه د افغانستان لوړ پوړو چارواکیو لاړه دغه اوربند په پاکستان پورې وتړی او داسې خلکو ته داسې وښودل چې طالبان ګواکې د پاکستان په لاس کې دي. همدا وه چې طالبانو د پاکستانیانو او همدارنګه کوم وادي دوی چې یو له بل سره د افغان حکومت او د پاکستان حکومت یو له بل سره کړی وي، طالبانو د دواړو په وړاندې دریځ وښوده او د خبرې رد یې وکړه. ځکه
که چیرې موږ د افغانستان حکومت په دغسې اساسو شرایطو کې د طالبانو د سولې حرکتونه یا د سولې کومې خبرې چې په بل هېواد پورې تړلي له شکه پرته چې دا ښه ګڼي چې امریکایانو سره باید دوی مننه ښاغلی خرم. ښاغلی وطندوست، ستاسو د حرکتونو پایله به څه طالب وسلوال به سولې ته غاړه کیږدي، لکه څرنګه چې څو ورځې وړاندې ولسمشر غني ستاسو هغه ځای کې چې هلته تاسو تم وئ هلته درغې او هر اړخیزې په اصطلاح ژمنې در سره وکړلې او درته وویلې چې دی په بشپړ ډول سولې ته چمتو دی. تمه ده چې دا ځل به طالبان سولې ته غاړه ایږدي، ځکه چې په سیمه ییزه کچه طالب دې ته چمتو دی چې نور وربند وسي او سوله وسي. په سیمه ییزه کچه طالب ستړی دی، جګړه نه غواړي. همداراز په سیمه ییزه کچه خپل افغان سرتیری هم ستړی دی، هغه هم جګړه نه غواړي، هغه هم پر اوربند ټینګار کوي. زموږ ناست د سفارتونو مخ ته هم یو اړخ یې دغه دی چې په روانه جګړه کې د یو شمېر سفارتونو لاس دی، د یو شمېر هیوادونو لاس دی. کله چې دواړه اړخونه غواړي سره رانږدې سي یو پیښه وسي. د بیلګې په ډول طالبان چمتو وه چې د افغان حکومت سره ډېر نږدې سي او د سولې په اړه خبرې وکړي. په کندوز کې پر مدرسه باندې هوایي برید کېږي، په نیمروز کې هوایي برید وسو پر مدرسه باندې یا پر اجماع باندې، په فراه کې دغسې برید وسو. دلته استخباراتي کړۍ په دغه بوختې دي چې دواړه اړخونه سره رانږدې نه سي. کله چې هغوی اراده وکړي چې سره نږدې کېږي، یو خوا نه یو خوا ته دوی یو څوک په نښه کړي، بیا یې سره لرې کړي. په همدې خاطر موږ د سفارتونو مخ ته کښېنو، پر هغوی غږ کوو، د هغوی پر ملتونو غږ کوو چې نور دې دوی د افغان جګړې څخه خلاص وباسي، چې افغانان په خپلو کې سره کښېني. دوی چې له کلونو راهیسې د طالب وسلوالو او افغان حکومت ترمنځ دغو سفارتونو یا دغو هیوادونو چې په جګړې کې ښکېل له کلونو راهیسې، ستاسو په دې 3 ورځې ناستې به دوی له دغه خپل کار څخه واوړي؟ دلته خبره د ولس ده. حکومت د ولس څخه جوړ دی، طالب هم د همدې ولس څخه جوړ دی. همدا ولس کولی سي چې راپاڅي دواړه سره کښېنوي. د بیلګې په ډول طالب هم د همدې ولس پیداوار دی، د همدې ولس له منځ څخه راپورته سوی دی. سرتیری هم د همدې ولس پیداوار دی، د همدې ولس له منځ څخه راپورته سوی دی. دواړه په همدغه ولس کې ځای لري، په یو ولس کې اوسېږي. هغه هم په کلي کې اوسېږي، دا هم په کلي کې اوسېږي. دلته خبره د ولس ده. ولس د مور حیثیت لري. که ولس راپاڅي د دوی دواړو ترمنځ پر همغږۍ کار وکړي، د دوی دواړو پر نږدېوالي کار وکړي، لرې نه ده چې دوی به هم سره کښېني، د بهرنیانو لاسونه به هم کته کېږي. امریکا 19 کاله کېږي په افغانستان کې فعالیت لري. په 19 کلنه موده کې چې دوی په 2001 کې اعلان وکړ چې موږ افغانستان ته ځکه ځو چې امن و ثبات راولو. له بده مرغه امن و ثبات خو موږ په خوب هم نه دی لیدلی، جګړه ورځ له بلې پراخېږي. دا ځل موږ د امریکا 19 پر امریکا باندې جرګه کوو چې هغه د دوی څه پوښتنه وکړي چې دا میلیاردونه ډالر تاسو مصرف کړل د امن په نوم، کومه دی امن؟ چیرې دی امن؟ ولې هره ورځ ستاسو هوایي ځواک مسجدونه په نښه کوي، مدرسې په نښه کوي، د جنازو پر مراسمو هوایي بریدونه کوي او یا هم پر د ودونو پر مراسمو هوایي بریدونه کوي؟ دا څه معنا لري؟ تاسو د یوه طالب لپاره ولې په سلګونه عام کسان وژنئ؟ دا زموږ بینر دی چې ورې د امریکا د سفارت مخ ته اوس هم پر دیوال باندې شته چې د امریکا ولسه ستاسو پوځونه یا ستاسو د پوځونو له کبله زموږ مدرسې، جوماتونه، ښوونځي، د جنازو مراسم، د ودو مراسم په نښه کېږي. لطفا دې دغه شیان بند سي. خبره په ولس کې ده. که ولس غواړي چې له دغه ناورین څخه ځان وباسي، هغوی دې راپاڅي، حرکت دې وکړي، همغږي دې وکړي، راپورته دې سي. طالب ته دې هم کښېني، حکومت ته دې هم کښېني، دواړه دې سره کښېنوي. دغه ناورین چې اوس په موږ کې دی چې په 3 برخو کې موږ وژل کېږو، افغان طالب دې وژل کېږي، سرتیری ولس دې وژل کېږي، همداراز چې په سیمه کې څوک وژل کېږي دا هم افغانان دي. یعنې د روانې جګړې په 3 اړخ کې موږ ته زیان رسېږي. مننه ښاغلی وطندوست. ښاغلی ابراهیم، د افغان سولې د راتګ لپاره امریکا څومره رول لري؟ امریکا به څومره کولی شي چې افغانستان کې سوله راولي؟ نقش امریکا و متحدین بین المللی جمهوری اسلامی افغانستان بسیار مهم است در آوردن صلح، لیکن بحث بالای از اون است. بحث آوردن صلح بالای نقش امریکا نیست. بحث از اون است که چطور صلح را آورده میتونیم. صلح به تضرع و با عذر و به زاری آورده نمیشه. در این صلح مردم افغانستان بزرگای خود از دست دادن. یک بزرگ خود که یکی پیام آور صلح بود اونجا بزرگ خود از دست دادن. صلح به تضرع نمیشه، با عذر زاری نمیشه، به از این به بی‌عزتی نمیشه. اینا عزت مردم افغانستان زیر سوال بردن به خاطر آوردن صلح. میری صلح را تمدید میکنی، خودت یک جانبه تمدید میکنی و میگه که نه روز یک شنبه. یکی بحث اکادمیک است، یکی بحث است که از روی کتاب تئوری و
عناصر صلح و مسائل صلح و یا را میکنیم یکی است که امروز این مردم صلح نمیشه. صلح چی رقم میشه؟ صلح وقت میشه که حکومت قوی باشه، چنل‌های مادی مخالفین دولت از این اشیا قطع شوه و نو وقت صلح میشه. وقتی از این میشه که برای خوب سرکوب بکنن با صلح میشه. این رقمی که صلح خود حکومت ضعیف باشه، خود مشروعیت بعض از عناصر شورای صلح، بعضی از عناصر شورای عالی صلح زیر سوال باشه، در این صلح نمیشه. صلح اول سرکوب باید بکنن، بعد از اینکه سرکوب شد باز میتونه پیس نگوشیشن، یعنی که همین مذاکرات صلح شد. ما د ممالک گذشته جګړه روانه ده، تر دې هر ورځ وژل کیږي، هم هغه سرکوب کوي. ما براتون دلیلش میگم. همین در سریلانکا تامیل تایگر چی داشتن؟ جنگ داشتن با حکومت خیلی وقتا. در کمبوجا فارک جنگ داشتن. این چی رقم صلح از بین صلح آمده؟ هم صلح کردن، هم فارک صلح کرد، هم تامیل تایگر صلح کرد. وقت صلح کرد که حکومت قوی شد، حکومت وارد سرکوب کرد، خوب سیون وارد سرکوب کرد که بازو با بسیار شرایط کم و نامحدود آمدن آماده از این شدن که صلح شود. او خودت قبول نداره، او میگه که من میگم خود ریاست جمهوری قبول، تو از این توقع داری که بیا وزیر مشو. این ناممکن است. یک بعد از دشمن اول سرکوب شود، صحیح سرکوب شود و متحدین بین المللی دښمن څوک دی اصلا؟ لکه وطن دوست چې ویل چې امریکا دغه جګړه امریکا دلته روانه کړې ده، هم مخالف لوري ته امکانات ورکوي، هم حکومت لوري ته. کی به ثبوت رسو؟ امریکا و دیگر متحدین بین المللی و دیگر ممالک غربی که در اینجا حضور دارند در حالت مشورتی هستند. اینا متحدین بین المللی ما هستند. طالب وسلوال ولی تقریبا 3-4 کار وشول چې بهرني ځواکونو سره کار نه لري. ما ته د ګوتو په شمیر باندې په 4 کلو کې راونه چې 2-3 کسان او دا ورما قبضه نمیتونم مسخ ګوي طالبا البته نیستم، لیکن کچری خبره کیږي ولی له دوی سره کار نه لري. مشکلات یک مشکل دیگر رو میخوایم خدمت شما مطرح کنم. اینا میگن شورای عالی صلح. شورای عالی صلح یک گپ خوب است که شورای عالی صلح آمده و گپ که پیشتر شما گفتین که حکومتی و مردمای سابقه هستن. صلح با کس میشه که سابق دشمن بوده. بعض از اراکین شورای عالی صلح هستن که سابق در دشمنی با طالبان. یک گپ بسیار مثبت است. لیکن گپ دیگه است که در حالت تضرع پیش میریم، از اوضاع زاری پیش میریم. بعضیا امکانات مالی داده میشه. اینجا پروژه های امریکایی‌ها و خارجی‌ها که اینجای داخلی یا ایران میگیرن یا شرکت داخلی میگیرن به طالب حق داده میشه. څوک وژني ترڅو لکه تاسو چې مخکې ویل چې هغوی باید سر ټیټ کړي یا هغوی ووژني ترڅو سوله رایش آسان است. حکومت جک شي که امریکا و که طالب جک شي، حکومت امریکا و شورای عالی صلح فکر کنیم که منحل کنیم. اما که مسائل به شورای عالی صلح دادیم به حکومت بالای حکومت مصرف کنیم، به نیروی امنیتی مصرف کنیم تا که یارو سرکوب کنه. اگر که دوستای بین المللی ما با ما صادق هستن بیاین بالای پاکستان فشار پرتا بود. دیگه من به هیچ وقت به هیچ عنوان این قبول نمیکنم که طالب از خاک افغانستان باشه یا از یک چند مردمای احساساتی که هستن که طرفدار از کردن. طالب از افغانستان نیست، طالب از بیگانه آمده، طالب از پاکستان آمده. باید مشکلات به وضاحت باید است تشریح داده شود، بلا را باید نام گرفته شود. این مملکت کل مملکت ناز و نازدانگی و نزاکت کشته کی رقم شود. مرا به طالب باید قطع شود، طالب باید سرکوب شود، نیروهای امریکایی هم باید طالب سرکوب کنه و دولت هم باید سرکوب کنه. از این صلح و با تضرع صلح نمیشه. وقتی که سرکوب شدن خوب صحیح که سرکوب شدن باز تمام شرایطش چی میکنن. و یک گپ آخرم براتون میگم که یکی بارگزای صاحب اینجا شاید تخصصشون درباره پیس بیلدینگ پروسس بیشتر باشه از بنده حقیر کرده، لیکن مشکل دیگه است که عناصر جریان مخالف دولت از متشکل از عناصر مختلف است. تمام عناصر از این جریان مخالف طرفدار صلح نیستند. اینجا جاسوسای پاکستانی هستند، اینجا کسای دیگه هستند که منافع شخصی خودشان در خطر است، طرفدار صلح نیستند. باید است به خاطر آوردن صلح تمام عناصر مخالف حکومت یا طرفدار از این باشه که یک نیت صلح داشته باشند که ندارند. ښاغلی ابراهیم، ښاغلی خرم، طالبان د ښاغلي ابراهیم په وینا تر ډیره پورې د پاکستان تولید ده یا د پاکستان یا په عموم بهرنیان دي او هغوی طالبان نه افغانستان وګړي نه دي، نو ځکه هغوی باید ووژل شي تر څو چمتو شي تر څو سوله ورسره وکړي. بیا نو څنګه یو اول دا چې څنګه یو بهرني سره سړی سوله وکړي او ولې افغانستان کې پاکستاني طالبان جګړه کوي؟ ګورئ زه به یوه خبره درته وکړم. لومړی به موږ ډېر لیدله، ډېر کله به ما ته په دا میزو کې چې ملګري همداسې راسره کېناستل ویلې به یې چې په عامه کې به یې ویلې چې طالبان له 10 زیات ډلې دي او 10 نه ډېر ډلې دوی سره تروریستي ډلې دي او دوی په یوه ځان باندې نشي راتللی سوله کې، خو په دې ورباند کې وښودل چې دوی یوه ډله ده. همدارنګه اوس بعضې افغانان وایي که نه چې طالبان د افغانستان خلک نه دي او د پاکستان خلک دي. دغه هغه علاقات دي چې غواړي دلته د سولې په وړاندې خنډ جوړ شي او د افغانستان کې د سولې خبرې تر یوه ځایه پورې تیزوالی پیدا کړی ده او ولس خلک
سولې ته خوشبین سوي دي د دې سولې خبرې ټکنۍ کا ځکه ګورئ که چیرې طالبان بهرنۍ پدیده وه نو بیا دوی د افغانانو په کورو کې څه کوله موږ تاسو په دې هغه اختر کې چې راغله د پولیس امنیت استخباراتو اردو دیو ته چې غاړې ورکولې نو د پاکستاني ته بیا موږ استخباراتو اردو ولې غاړه ورکوله خو دا افغانان و چې یو بل سره کېناستل یو بل ته غاړه ورکوله دلته اساسي ستونزه په دې امریکایانو په شتون باندې ده دلته دا خاوره اشغال سوې ده د یو خپلواک د یو آزاد افغان په توګه باندې که چیرې موږ خپلواکۍ سره مینه ولرو په افغانستان کې دلته امریکایان خلک وژني دلته خلک وژلي دي د خلکو کورنۍ لوټلي دي د خلکو عزتونه یې تر پښو لاندې کړي دي که د ښاغلي استاذ ورور یا د کورنۍ غړی چیرې له منځه تللی وای بیا هېڅکله نه ویلې چې یاره طالب د سرکوب سي په سرکوب باندې هېڅ وخت سوله نه راځي سوله هغه وخت راځي چې هم طالب یو میلان وښیي د سولې خبرو ته هم دولت د سولې خبرو ته او هم همدار حکومت زاری کوي طالبانو ته یا طالب زاری کوي هیڅ طرف زاری نه کوي په سولو کې سوله د ولس ضرورت ده که چیرې د ولس اړتیا ته دولت لبیک ونه وایي باید د ولس اړتیاو په خاطر دولت زاری هم ورته وکړه که چیرې په دې سره د ولس د غم راکمیږي دلته اساسي ستونزه په دې کې ده چې هره ورځ لسګونه افغانان وژل کېږي زرګونه افغانان وژل کېږي موږ خو په ښارو کې ناست یو کورونه هم امنیت دي امنیت هم نیول شوی ده نه وژل کېږو تاسې لاړ شئ کلیو ته موږ شاهدان یو موږ زه پخپله په کلیو کې ډېر اوسېدلی یم په کلي کې نه د چا عزت خوندي ده نه د چا کور خوندي ده نه څوک یې ګوره له خاورو نه اسمان ته جګ کړل او څوک یې په خاوره باندې ننیستل دې جګړې زه یوه خبره درته کوم زه به خپل بحث یو خبر زه کوم دلته یو وړ اقلیت ده د اکثریت حقوق خوري تر پښو لاندې کوي وژل کیږي رټل کیږي بندي کیږي هر راز سپکاوی ورته کیږي که چیرې سوله راسي دلته په سوله کې ټول حقوق هم د احمد حقوق مراعاتیږي هم د محمود هم د کلبي هم د مقصود د ټول حقوق دلته یا بعضې حلقات د همدې په خاطر نه غواړي چې سوله راسي او د سولې په وړاندې باندې منفي څرګندونې د خرم په وینا ستاسو د کورنۍ غړي په دې جګړه کې نه دي وژل شوي الحمدلله لله الحمد از خانواده آمدیم که در دفاع از حقوق مردم افغانستان در دفاع از هویت دینی مردم افغانستان در دفاع از حاکمیت ملی افغانستان در این راه ما شهید دادیم و در آینده که اگر تقاضای زیر باشه خانواده ما دوستای ما تمام اقارب ما آماده به شهید دادن است لیکن گپ دیگه که بسیار بر من شاکاور است جناب استاد با داشتن حرمت به شخصیت شخصی شما میگین که این مملکت اشغال شده این مملکت اشغال نشده این مملکت جمهوری اسلامی افغانستان در تمام فیصله خود به طور رسمی اینا مستقل هستن اگه وقتی که شما میگین اشغال شده شما همین پیشتر شما گفتین که سخنگوی طالب نیستین گپ طالبانیزه میگین گپ میگن که بالکل از فلتر طالب تیر شده باشه این گپ از این گپ بوی طالبی میآید همین که وقتی که اشغال شده وقتی که جنایت میکنه شما در کابل چی میکنین یک مملکت اشغال شده است شما در پانتون گفتین درس میتین یا جای دیگه میگین درس میتین خیلی شما این مملکت که اشغال شده شما در زیر چتر کفر و اشغال شما زندگی میکنین گپ که وقتی که میزنیم گپ باید به چیزی بزنیم که خیر مردم افغانستان در او باشه صلح با تضرع چی نمیآید شورای عالی صلح به سالهای سال است که امیال کوشش کرده است که صلح بیاره یگانه دستاوردشون بود که یک مفتی عربستان سعودی یک گپ زد این دیگه صلح چین آمدن وقت همین طالبان می پیشتر اعلان کردن اول رئیس جمهور ما خواستن اینا اعلان کردن که اینا آتش بس باز رئیس جمهور ما طالبان آتش بس اعلان کرد باز آتش بس که اعلان کرد باز رئیس جمهوری رفتم دید که طالبان گفت نه ما امرای حکومت کدام صلح ملح نکردیم ما به خاطر از اینکه شرایط درست برای تجلیل عید سعید فطر باشه ما صلح اعلان کردیم ما دشمنی امرای حکومت ادامه داره این صلح به تضرع نمیشه بزدن میشه و گپای طالبانیزه شدن در پایتخت افغانستان این بسیار یک مشکل کلان است اشغال تعریف کنید شما خب اشغال چی رو میگه بفرمایید شما بفرمایید شما میگین اشغال شما بفرمایید اشغال نیستیم تعریف کو خب این مملکت اشغال شده است این حکومت جمهوری اسلامی افغانستان اشغال شده است حکومت مستقل چی رقم خیلی پیشتر میگین سخنگوی طالب نیست سخنگوی طالب کی نیست گپ طالب چرا میزنید این گپ طالب درست گپ طالب میزنید ایرا گوش کو ایرا من میخوایم ایرا تون باید بخوای ایرا این باید بخوای یا سخنگوی شورای صلح هم باید بخوای گوش بگیرید شما باید به خاطر از اینکه اینجا عامل جنگ امریکایی هست باید به خاطر خروج شدن از وا باید این را رد کنید
بودن آمریکایی در سبب جنگ است. امروز که آمریکا بودن پاکستانی و پنجابی هم که باز پشامه و هم عامل جنگ است. باید شک کنید. اگر پنجابی داخل خاک افغانستان شده، مردم افغانستان از پنجابی و طالب ظلم دیده. یعنی شما میفهمین. طالب اینجا که چی زمانت وجود داره که طالب صبح بیای همون بیگانگی و مزدوری را پس نبیاره، پنجابی را پس نبیاره خاک. ښاغلی بارکزی سره به خبرې وکړو. ښاغلی بارکزی، د استاد ابراهیم په وینا چې طالبان پاکستانیان دي، نو تاسې بیا له چا سره سوله کوئ؟ خبر دي چې اول تر دې خبرې وړاندې به یو شته اشاره وکړم. ټوله تمرکز یوازې د سولې په برخه کې پر سولې شورا ونیسي، ځکه قرباني ټول افغانستان ولس ورکوي او همدا که طالب یې که حکومت یې که سولې شورا یې ټول د همدې ولس څخه جوړه ده. دا ټولو وجیبه ده او مسؤلیت دی چې په هر ځای کې تر خپل وس او توانه پورې د سولې دپاره یو هڅه وکړي. لکه د هلمندي کاروان چې بغیر له کوم وینا څخه یا ملاتړ څخه خودجوش حرکت یې پیل کړی دی، د 950 کیلومتر په اندازه لاره په پښو ته یې کړې ده. که موږ هر څوک خپل تر وس او توان او خپل له ادرس څخه یا خپل له جایګاه څخه د سولې لپاره همدومره کار وکړو، زه باورمن یم چې موږ به سولې ته ډېر نږدې سو. او بل خبر د سولې شورا پر اړه باندې یادونه کومه د استاد ابراهیم په وینا چې طالبانو کې زیاته سلنه بهرنیان دي یا پاکستانیان دي، تاسو له چا سره سوله کوئ؟ بدون شکه چې د روانې جګړې کښې به ځینې کړۍ لاس نه وهي، خو د سولې شورا او د افغانستان د حکومت د منظمې ستراتیژي څخه پر ځینو کړیو او هیوادونو باندې هم فشار دی تر څو د افغانستان هغه هیوادونه چې د سولې برخه کې ښه رول لوبولی سي چې دغه وکړي، همکاري وکړي. لکه اوس فعلا چې په باکو کې کنفرانس هغه پروسه ایجادي لري چې په هغه کښې د 990 په شاوخوا سازمانونه هلته اشتراک کوي، چې د هغو سازمانونو کې د افغانستان د سولې شورا د لونشا رئیس خپلواک صمد اشتراک کړی دی. یوه موضوع به هم هلته دا وي چې د هغه ځایونه یا نهادونه چې د افغانستان په سولې کې رول لوبولی پر هغو باندې فشار راولي تر څو موږ سره په سولې برخه کې همکاري وکړي. طالبان دې ته اماده کړي. بیا هم یادونه کوم ما ځواب ترلاسه نه کوي ښاغلی بارکزی. دوی وایي چې بهرنیان دي، نو تاسو له چا سره سوله کوئ؟ موږ سوله چې د سولې پروسه بین الافغاني ده، موږ د افغانانو سره سوله کوو. هیڅکله له هغه بهرني کړیو سره سوله دپاره موږ هلې ځلې نه دي کړي چې هغوی د بهرني وي. موږ د افغانانو سره چې افغانان طالبان هم افغانان دي، د همدغو افغانانو سره سوله کوو او د سولې دپاره مخ په وړاندې روان. ښاغلی وطن دوست، د افغانستان په جګړه کې امریکا نه ده ښکېله، یا په عامه اصطلاح تر ډېره پورې په دې جګړه کې امریکا لاسوهنه نه کوي. زه به لږ څه مخته ولاړ سم، د دوی دواړو په خبرو کې زه څه نیوکه لرم. لومړی د استاد خبره چې استاد وایي چې سوله په زارۍ نه راځي. سوله جګړه دواړه متضادې کلمې دي. سوله په زارۍ راځي، جګړه په تشدد رامنځته کېږي. نو چې کله سوله په زارۍ راځي باید موږ زارۍ وکړو، باید یو چا ته لمنه ونیسو، یو چا ته باید موږ د خدای روی شفیع وکړو، یو چا ته باید بیا پر کمبله ورته کښېنو چې دغه لار چې تا انتخاب کړې غلطه ده، اصلي لار دا ده. اوس نو طالب له کومه سو کله چې په یو سیمه کې د واده پر مراسمو هوایي برید کېږي، په غزه کې 200 کسان شهیدانېږي. دا 200 کسان کورنۍ لري. په هره کورنۍ کې که موږ 5 کسان حساب کړو یا د هرې کورنۍ 5 خپلوان حساب کړو، حکومت یې کوي. زه درته راځم، خبرې ته راځم. که 5 کسان حساب سي دا به زرګونو کسان ته ورسېږي. یعنې د یوه برید له کبله په زرګونو کسان تولید سول چې د حکومت پر ضد ټوپک راخلي. همداراز چې کله په ښارونو کې لوی چاودنه کېږي، کله طالبان ومني یا ونه مني، د دغو چاودنو له امله بیا دلته په زرګونو کسان دردېږي، زړه درد کوي، د حکومت تر چتر لاندې د طالب پر ضد وسله راپورته کوي. موږ چې حرکت راپیل کړی دی، موږ د یو ایوان وژنه له نه غواړو، د هیڅ چا وژنه نه غواړو، د هیڅ چا سرکوب نه غواړو. موږ وایو چې په دغه روانه جګړه کې چې استخباراتي کړیو لاسونه ور اچولي دي، مداخلې کړې دي، دوی دي. امریکا د پاکستان، ایران، روسیه، برېټانیا دا هغه کړۍ دي مستقیم چې پر هغوی باندې مسلط دي. امریکا دلته بیا رغونې لپاره کار نه کوي، جګړې لپاره کار کوي. امریکا په 2001 کې راله چې زه به په افغانستان کې امن و سوکالي راولم. 19 کاله کېږي موږ ته دروغ ویلی دی، امن نسته، پر جګړې پانګونه کېږي، ورځ له بلې جګړه زور اخلي. همدا یې زور دی چې د واده پر مراسمو برید کېږي، همدا یې زور دی چې پر مسجد برید کېږي، همدا یې زور دی چې پر مدرسه برید کېږي، همدا یې زور دی چې د کلي په منځ کې برید کېږي. د دغو جګړو ترمنځ د کابل په ښار کې که جګړه کېږي، طالب اخلي مسؤلیت، او دلته په زرګونه کورنۍ افغانان
افغانان د غم په ټغر کینی همدغه خبره هلته که بمبار هم کېږي دغسې اصلا اوس د دغو قضیو تر شا څوک دی د دغو دوی قضیو دواړه تر شا سره دونه ښکیل دي یا د یوې کورنۍ دوه غړي دونه سره ښکیل دي جګړه ډېره پیاوړې نه ده خو دلته یو شمېر کړیو ډېره مغلقه کړې ده ډېره سره پیچلې ده جګړه یعنې دلته د دغه حکومت او طالبانو ترمنځ چې جګړه روانه ده په سلګونو نور کسان شته چې بریدونه کوي د دوی ترمنځ نور هم دغه فضا ګډوډه کوي چې سره رانږدې نه سي هغوی د دغسې یو حالت څخه خپلې شخصي ګټې پورته کوي دا چې موږ د سفارتونو مخ ته کښېنو پر دوی غږ کوو د دوی پر ولس غږ کوو همدا مو غږ دی چې له افغان جګړې څخه لاس وباسي افغانان پرېږدي چې په خپلو کې سولې ته ورسېږي د حکومت شاته بهرنۍ کړۍ شته د طالبانو شاته هم شته د دواړو شاته شته خو دوی د خپل لاسونه وباسي چې موږ په خپلو کې سره جوړ سو خبرې سره وکړو ښاغلی استاد د وطندوس په وینا په کلي کې کله چې په مسجد باندې یا په واده باندې بمبار کېږي د یا د امریکایي ځواکونو لوري یا د افغان ځواکونو له لارې هلته زرګونه کورنۍ چې هغه افغانان دي هغوی غم ویني نو کله چې بهرنی دلته راځي نو هغه له کورنۍ سره راځي دلته اړې او که یو غړی دوه غړي رالیږي من میخواستم که پیش از اینکه سوال از جواب از این سوال شما را بدم گپ گذشته برای بگم که باید مهم است این دوستا یاد کردن از اینکه پروسه بین الافغانی باشه پروسه بین الافغانی باشه من طرفدار از این هستم که بین الافغانی باشه تمام مردم افغانستان در این پروسه سهم داشته باشه اما شورای عالی صلح سخنگویشان در اینجا هستن صاحب صلاحیتشان در اینجا هستن مردم افغانستان دیدن تماشا کردن ما میخوایم که این جگه بین الافغانی باشه یا نمیخوان یا میگن که ما امروز شما هیچ کار نداریم ما امروز شما بار نداریم بازم میگه که بیا صلح این صلح تضرعی که گفتم اینا میره است نمیخوایم که در موارد عملات مشخص چون معلومات کافی در باره شاید نداشته باشم درباره جزئیاتش و درباره دوی وایي چې هلته په سیمه کې هم چې وژل کېږي زرګونه کورنۍ همدغسې لکه دلته په کابل صحیح است خود جنگ امی عوامل دارد کسی طرفدار جنگ در اینجا نیست هیچ کس در اینجا طرفدار جنگ بیا څنګه پاکستانی څنګه دلته راځي یو کورنۍ سره یو لس نفره مري او هغه سره زر کورنۍ دلته دردمنې کېږي نو پاکستانی یعنې زموږ په سیمه کې دونه طرفدار لري یا کورنۍ غړي خانداني راغلي دلته اړولي که څنګه که پاکستانی ها اینجا میان طرف یعنی که می افغان هستن دیگه که چی رو میکنن این جنگ دوی داسې وایي چې دغه کسان جګړه کوي د افغانان د بهرنیان نه دي من حیث یک شهروند افغانستان درست من حیث یک شهروند افغانستان هیچ وقت طرفدار از این نیستم که یا امریکایی یا پاکستانی یا هر کسی که باشه بیای بالای مردم افغانستان از هر سمت و زبان که باشه فرق نمیکنه ما مردم کابل هستیم همیشه وحدت ملی را ما نگاه کردیم لیکن گپ دیگه است که طرفدار از این نیستیم لیکن گپ دیگه است که صلح که میآید شما میخوایم که صلح بیاید درست است کس طرفدار از این است او حکومت قبول نداره او دیگر رقم قوانین داره او قوانین از او به قرون وسطا برمیگرده او موتور قبول نداره چی رقم صلح میخوان یگانه رقم صلح وقت میشه امروز بزرگای طالبان اینترویو و مصاحبه ما دیدیم و میگه صلح وقت باشه که ما حاکم باشیم دیگرها فرمان بردار باشند این آرزو را به گورد خواهد برد این آرزو را مردم افغانستان قبول نداره که این حاکم باشد دیگه فرمان بردار این حاکم باشه دیگه گوش کنن اطاعت کنن آمدن امروز تفاسیر اشتباهی خود که از دین مقدس اسلام دارن بازو تفسیر میخوان که مردم افغانستان پیشرفتایی که افغانستان در 17 سال کردن ما رو واپس بر بگردانن به قرون وسطا این چیزی است که مردم افغانستان مخالفت مننه ښاغلی ابراهیم ښاغلی خرم اوس نو اساسي څه په کار دي ځکه دلته څو قصې راجمع شولې کله دا خبره شي چې د بهرنیان دي کله دا خبره شي چې افغانستان اشغال شوی دی نو دلته اوس اصلا دغه د سولې خبره په څه معنا زه یوه خبره درته کوم چې په افغانستان کې جګړه لومړی ځل چې شروع سوله دوه جهاته وه یو طالب یو امریکایان بل جهات نه و پکې د امریکایانو په ملاتړ باندې ټلواله او جمع امریکایانو او بل طرف طالبان و جګړه یې کوله کله چې کابل ونیول سو دلته موقته اداره د امریکایانو په لاس باندې دلته ایجاد سو جوړه سوله دلته د جګړې دوه جهاته دي اصل کې که موږ فکر ورته وکړو چې لومړی جګړه پیل کړې د هغو جهاتو ته موږ باید فکر وکړو دا راوروسته چې جوړ سوي دي دې ته به فکر نه کوو لومړی کې د جګړې جهات دوه وه طالب او امریکا دغه دوه جهاته که چیرې توافق سره وکړه سره کینی او هغه کوم دوی کومه جګړه چې کړې ده په دې باندې توافق ته سره ورسېږي او په افغانستان کې ګوره دلته په افغانستان کې طبعا چې امریکایان اوس په خپلو په اډو کې ناست او افغانان عملا په دې جګړې په ډګر کې جنګېږي دلته امریکایانو زمینه سازي دې ته وکړله چې دوی خپله په افغانستان کې علني حضور ولري دوی د افغانستان د حکومت چارې باید په لاس کې ولري او قرباني د افغانان ورکړي دا د امریکایانو یو له وړاندې نه طرحه سوې پلان سوې طرحه وه اوس تاسې وګورئ دلته په افغانستان کې
هر وزارت ته لاړ شي د امنیتي ارګانو ته د هیڅ نړۍ قانون نه چې امنیتي ارګانو وزارتونو ته یو بهرنی بیل تلاشي حکومت باید څه وکړي په لنډو کې ځکه وخت کم دی په لنډو کې که ووایاست حکومت باید څه وکړي طالب څه وکړي تر څو دغه منځ کې افغان ولس چې دردېږي یو طالب مري لس کورنۍ ورسره دردېږي همداراز یو پولیس مري لس کورنۍ ورسره دردېږي د حل لاره دا ده موږ عام افغانان ولسونه باید راجګ سي د حکومت نه وغواړي چې په داخل د چوکاټ د حکومت کې اصلاحات راولي نور ستونزه حکومت کې ده ستونزه په ټولو جهاتو کې شته دا باید له شکه پرته باید وویل سي که چیرې افغان حکومت ته وویل سي چې په ځان کې اصلاحات راولي او همدارنګه دا کومې غیر قانوني کړنې چې دلته کیږي د دې مخنیوی وکړه د اسلام مبین دین دې په بشپړه توګه تطبیق سي دلته همدارنګه بهرنیان چې په افغانستان کې دلته لاسوهنې کا ایران پاکستان چې د بون په کنفرانس کې دلته کله چې به بون په کنفرانس کې ګورې د ما خبرې لاندې پاتې دي لږ د بون په کنفرانس کې ایران پاکستان امریکا دوی په ګډه باندې دلته په افغانستان کې دلته راغلي دي او دلته خپلې ونډې لري که چیرې د دوی لاس له دې نه وایستل سي او دوی دغه اشغال ته نن دا 3 هیوادونه دلته د پای ټکی کېښودل سي او نور دلته افغانان په خپل منځ کې ستونزه نه لري او دلته موږ سولې ته نږدې کېږو. مننه ښاغلی خرم په 10 یا 40 ثانیو کې تاسو راته ووایاست ستاسو د سولې شورا څه راتلونکي لپاره تګلار لري او حل لاره څه ده؟ 10 ثانیې کې حلیږي نه څه به وایستې خو لاسې چې جمع کړئ ځکه بسته ساعت کې چې نه شول د ابراهیمي صاحب په خبرو په باید ورته وایم چې د افغان څخه و افغان ته زاري کول دا زما فکر سره کوم سي مشکل کار به نه وي او فکر پاتې شو د سولې شورا یو حکومتي نهاد نه دی چې دا یو که د جګړې فلسفه مطالعه کوو د جګړې په فلسفې کې یو درېمګړی کولی شي د دوو نهادونو ته ووایي چې ته راسه سوله وکړه ورته ووایي او پاس د سولې شورا د خپل منظم یو قوي ستراتیژۍ له مخې په داخل او خارج کې د سولې لپاره یو منظم ملاتړ پیدا کړي دي او موږ باورمند یو چې ډېر ژر به موږ یو سرتاسري سولې ته ورسېږو او افغانستان به د سولې برخمن شي. ډېره مننه ښاغلی بارکزی. ښاغلی وطن دوست ستاسو راتلونکی څه شوله؟ تاسو به نو له دې وروسته څه پلان لرئ او حل لاره به څه لټوئ ورته؟ د سفارتونو مخته مو ناستې روانې دي پر هغوی غږ کوو چې هغوی له جګړې څخه لاس وباسي د هغوی ولسونه پر دوی جرګه کوو چې د دغه جګړې څخه د دوی لاسونه وباسي ځکه چې که په اسلام آباد کې چاودنه کېږي هم دغسې ولس خوږېږي که په ایران کې کېږي هم دغسې ولس خوږېږي که فرانسه او ایران امریکا او لندن کې هم همدغه کیسه ده ولسونه دې راغونډ سي ولسونه دې غږ پورته کړي سوله د ولس په لاس کې ده ولس په غږ راپورته کوي دلته به فشار راوړي چې دغه سفارتونه له دغه ناوړه کړنو څخه خلاص وباسي پر طالب او پر حکومت په فشار راوړي چې هغوی دواړه سره کښېني او سوله وکړي. ډېره مننه ښاغلی وطن دوست. ښاغلی ابراهیم په لنډو کې حل لاره څه ده؟ دغه د افغانستان جګړه باید څنګه ختمه شي؟ حل راه حلی است که شرایط صلح فراهم شود عناصر مخالف حکومت باید است که هم نظر باشند صلح بخواهند او شرایط به خاطر آوردن صلح برابر نیست و فراهم نیست یگانه راه آوردن صلح سرکوب مخالفین دولت است و این باید است که دولت این مسئله را جدی بگیره از عذر زاری صلح آوردن همیشه. مننه ښاغلی میلاد ابراهیم د پوهنتون استاد، ښاغلی امید خرم د سولې فعال، ښاغلی اسدالله بارکزی د سولې شورا مرستیال ویاند او ښاغلی بسم الله وطن دوست د سولې غوښتنې هلمندي حرکات ویاند. مننه له تاسو درنو لیدونکو څخه چې تر دمګړۍ مو راسره ملتیا وکړه. دا زموږ د نن اونۍ خپرونه. تر بیا مو خدای مل ښه وخت د یوې تلپاتې سولې په هیله.